دا امن پزنګو کې دی وطن زنګاوما وطن زنګاوما نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا وما لمن کې لویا وما دا امن پزنګو کې دی وطن زنګاوما وطن زنګاوما نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا وما لمن کې لویا وما انګړ ته دې راغلی استقلال د امیدونو صورت د ازادۍ دې په وجود محسوسه. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. هیله ده چې ټول لیدونکي به راتارک روغ جوړ او ښه به وئ. عبدالله الکوزی یم او نن بلخ کې یو میله ځای ته راغلی یم. هغه ځای چې په دې وروستیو کې د سیلانیانو پام ټول دغې سیمې ته راوښتی. د شادیانو دښته د البرز د غرونو لړۍ ده او هره سیمه تاسو ګورئ چې بېلابېلې ښکلاګانې لري او د اختر نه راوروسته د پسرلي له راتګ سره په دغه سیمه کې د سیلانیانو بیروبار بیخي ډېر شوی. له ښه بخته موږ هم نن د اختر په شپږمه ورځ دلته راغلي یو، خو دا ځای لا هم د سیلانیانو له شتون نه ډک دی او سیلانیان لا هم د نور ولایتونو حتی بیروني سیلانیان چې له خارج نه راغلي دي هغوی هم په دغه سیمه کې شتون لري او له سیاحت نه خوند اخلي. زه هم دلته نن له خلکو سره غږېږم چې ولې دغه سیمه غوره کوي. بلخ ډېر تاریخي آبدات، ډېر ځایونه لري، د چکر ځایونه شته پکې، ولې اکثریت یې د شادیانو دښته غوره کوي. که څه هم لمر ده، ګرمي ده، خو چې ولې شادیانو دښته دوی غوره کوي او چکر ته راځي، نو دا به هلته له دوی سره غږېږي. وجود محسوسومه نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا ومه لمن کې لویا ومه دا امن په زنګو کې دی وطن زنګاومه وطن زنګاومه نسلونه دي د مینې په لمن کې لویا ومه لمن کې لویا ومه تا حسن سلطنت ای گلزار گلزار هیوادا گلزار گلزار هیوادا. لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د شادیانو دښتې یوه لوړې غونډۍ ته ختلي وو، تر څنګ مې یو ځوان ناست ده، سره به غږېږو. ځوانه ستړی مه شئ او تېر شوی اختر دې مبارک شه. ډېره زیاته مننه، تاسو هم ستړي مه شئ، ستاسو د هم تېر اختر مبارک سي. روژې تراویح طاعت عبادت مو الله جل جلاله په خپل دربار کې قبول کړه. همچنان ډېره مننه. کور ودان لومړی که لیدونکو ته ځان معرفي کړي. جلال شیرزاد یم د بلخ ولایت. شیرزاد صاحب ډېره ښه. دا به راته ووایه چې بلخ ډېر میله ځایونه او تفریح ځایونه لري، د چکر ځایونه لري. لومړی دا ووایه چې ولې دې د شادیانو دښته انتخاب کړه او دغه سیمې ته راغلی؟ بالکل بلخ خو یو ډېر لرغونی ښار دی او ډېر ښه د تفریح ځایونه لري. د مثال په ډول شولګره ولسوالي ډېر د تفریح ځای دی او دغه تر څنګ د بلخ ولسوالي ډېر تفریح ځایونه لري. خو تر ټولو غوره دا ځای ځکه دی چې دلته غرونه دي او دغه تر څنګ چې کله د لرې نه دا فضا ښکاري سړي ته یو رقم د سړي په زړه باندې خوشحالي راځي او هغه ټول غمونه د سړي د زړه نه لرې کېږي. دلته لوړې دي، ژورې دي او دا خو بس د ژوند اړتیاوې دي او بل څه چې د زړه خوښوي. نو دلته د دې لپاره راغلي یو چې خوښېږو مو دغسې ځای او دغسې هم خوښېږي لکه د شادیانو دښته غوندې. ډېر ښه ده. یوازې راغلی که ملګري دې هم راوستي؟ ملګري راسره دي، ملګري راسره شته. بالکل. دغه سیمه کې که وګورو داسې سیوری نشته، یوازې دغه د غونډیو هغه سیوری ده چې خلک ترې راټول دي. د دغه سیمې هغه مشکلاتو په اړه که ووایې چې دلته کوم مشکلات دي چې باید دولت یا ملي سوداګر او پانګوال دغه ته پاملرنه وکړي او دغه سیمه باندې پانګونه وکړي تر څو یو ښه د سیاحت او چکر ځای شي؟ بالکل دلته د سیوري کمبوتې شتون لري، ځکه دا سیوري چې شته دا هم د لمر په اساس باندې که کله لمر دې خواته وي سیوری به دې خواته وي، که دې خواته سي بیا به سیوری دې خواته وي. خو دا سیوري دومره پر یوه ځای باندې ولاړ نه وي او ځکه د لمر د تلو سره مجبور دی چې خلک ځای ته تغییر ورکړي. که چیرې دلته ونې وکرل سي او بیاري وسي ورته او هغه ځکه د مځکه ډېره خوندوره مځکه ده. مثلا په دغه سیمه کې موږ تاسو چې ناست دا ډېر د غره ډېره لوړه ده، خو په دې ځای کې امکانات د هر څه امکانات شته. صرف دا کدک چې څوک اوبه ورته راوړي، دوه ونې وکري، په ونې کې چې یو ځل راسه دغه ونې اوبه کړي نو دلته به ډېر خوندوره تفریح ځای جوړ سي. او د هغه تر څنګ د اوبو امکانات دلته نشته. که چېرته په یو نحوه باندې یا
حکومت داسې وکولی سي چې یو د اوبو غټه ذخیره راوړي په یو داسې ځای کې کښېږدي چې هغه هلته موټر ورته راسي که څه هم تر ډېره حده پورې موټر راتلی سي موټر راسي هغه ذخیره ډکه کړي او یا دلته څانان وباسي او یا داسې د اوبو چې ډیمونه جوړ کړي چې کله باران کېږي او دا شی کېږي بالاخره د اوبو امکانات که برابر سي نو دا ساحه به ډېره پرمخ ولاړه سي او د هغه تر څنګ که څه ونې کښېښول سي چې ځینې ځایو کې ځکه ډېر خوندور ځایونه لري او دلته د ونو دغه امکان لري چې وکرل سي که چېرې دا وسي د خلک به ډېر سره خوشحاله سي او دا ځای به د یو لوی تفریحګاه که څه هم اوس هم د ډېرو ولایتونو څخه خلک ورته راځي یعنې زه په دې باورمند یم چې په هغه وخت کې به د خارج نه هم داسې خلک راشي. ډیره مننه. کور مو ودان دا چې میله ځای یا تفریح ځای ته راغلي وو خپرونه هم تفریحي ده په همدې موخه نو تا نه ټوکه لنډۍ ټپه شعر هم اورو. داسې څه خو نه سره یو شعر مې خپل دی یو بیت پې درته ووایم چې ډېر پخوا مې لیکلی و هغه دا و چې وایي زه حیران یم د دومره ډېر جنګو کې اوس خو الحمدلله نسته زه حیران یم د دومره ډېر جنګو کې د باروتو ډکه ځمکه څنګه شنه شول او ما تصحیح پکې د هیچ چا څیره نه کړله د هغو اشخاص څیرې چې وایي موږ ډېر پاک یو ما تصحیح پکې د هیچ چا څیره نه کړه د کتو پر وخت خیرنه آینه شول. ډیره زیاته مننه. کور ودان خیر اوسې. مننه ستاسو نه. لیدونکو تاسو د جلال شیرزاد خبرې واورېدې. خپرونه دوام لري له موږ سره پاتې. دا حسن سلطنت ای گلزار گلزار هیوادا گلزار گلزار هیوادا تصویر د ښکلا ګانو دی ګوګل کې رسما وما ګوګل کې رسما وما دا امن پنځانګو کې دی وطن. لیدونکو بیا هم د البرز د غرونو په لړۍ کې د شادیانو دښته و هغه تپې چې دغه سیمې ته یې ښکلا ورکړې ده همدلته یم او له یو بل تن سره غږېږم. ځوانه لومړی سلامونه ستړی مه شې او تېر شوی اختر دې مبارک شه. مننه. خوشحاله اوسئ. ستاسو د اختر مبارک شي. ډېره مننه. کور ودان لومړی که د ملي تلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. صالح خان مومند یم د بلخ ولایت یو اوسېدونکی. مومند صاحب ډېره ښه ده. دا راته وایي چې نن څه لپاره دلته راغلی؟ نن د ملګرو سره د اختر شپږمه ورځ ده راغلو تفریح دپاره چکر دپاره چې ملسات مو تېر شي. ښه څومره وخت کېږي دې سیمې ته نوی راغلی؟ تقریبا یو کال کېږي. تېر کال نوي کال کې راغلي وو او څه کال دا دی خوشبختانه چې د ملګرو سره یو ځای د اختر په شپږمه باندې برابر شو راغلو. دا راته وایي چې په دغه دښته کې څه ځانګړي دي څه ښه دي چې تاسو دلته راځئ؟ دا تر ټولو هغه غرونه دي ځکه موږ په ښار کې ژوند کوو او یو وخت ناوخت دې خوا سړی راشي سړي ساعت تېر شي پام یې په بله شي. غرونه دي او د دې تر څنګ غرونه یو څه شنه شوي دي نو ملګرو سره سړی راشي سړي ساعت تېر شي هغه ټایم یې پاس شي. که راته ووایې د ژوند په چارو کې په څه بوخت یې څه کار کوي؟ تر اوسه پورې خو د ژورنالیزم په برخه کې لګیا و کار هم کوو اوس مهال خو وزګار یو. یعنې خبریال یې؟ بلکل. بلکل. لیدونکو دا زما هم مسلکه دی. د ژورنالیزم د تعریف به ترې پوښتنه وکړو که نه د میله ځای خو نه ژورنالیزم هملته پرېږدو د میلو په اړه به درنه پوښتنه وکړو. نن دې سیمې ته راغلي یاستئ څه خوراک مو ځان سره راوړی دلته بند دوکانونه هوټلونه نشته ده نو دلته به څه خورئ؟ بلکل. یوه ستونزه چې دلته ده هغه د خوراکي توکو چې په اسانه نه پیدا کېږي نو طبعا موږ هم په هغه وطني خواړه ځان سره راخلو یا راخیستي دي سره د انرجانو یا نوشابو سره د اوبو بس دلته م راوړي دي ملګرو سره هم نوشجان کړي. که د اختر په اړه راته ووایې چې سږنی اختر څنګه و خوند یې و نه و د خلکو هغه خوښي سره ښه مو همدارنګه په امنیتي برخه کې که وغږېږئ چې هغه څه ډول و؟ که سړی رښتیا ووایي نظر تیرو کلونو ته خصوصا شپږو کلونو ته څه کال یې ډېره پررنګه وه هغه دا چې یعنې امنیت لحاظه دلته به که خلک وخته راتلل واقعا ډارېدل په خپل ځان باندې ډارېدل یعنې موبایل یې ځان سره نشو ګرځولی همداسې نور ځینې وسایل خو څه کال ښهتوب یې همدغه و چې خلک په ډاډه زړه باندې دلته راځي یعنې د ښار نه ډېره لرې پرته سیمه ده دا ساحه یعنې دلته په ډاډه زړه باندې راځي یعنې امنیت ته لحاظ زړه ټول دی چې انشاءالله څه خبره نشته دی واقعا نظر تېرو کلونو ته څه کال ډېر ښه و. لیدونکو ته به څه وایې شعر لنډۍ ټوکه ټپه؟ یو
ټاپه د تاسو ته ډالۍ مهرباني، ارشاد. وای د سیند نه پورې یاري مه کړه، وای د سیند نه پورې یاري مه کړه او یا به باران وي یا به سیل راغلی وي نه. بالکل ډیره زیاته مننه. مننه، خوشحاله اوسئ. لیدونکو د مومن صاحب خبرې مو اورېدې، زه نورو سره هم غږېږو چې هغوی څه وایي. وطن زنګومه نسلونه دې د مینې په لمن کې لویا ومه، لمن کې لویا. لیدونکو یو بل ځوان سره مو ولاړ یو. ځوانه ستړی مه شې، نیکمرغه کوچنی تېر شوی اختر دې مبارک شه. ستاسو ته هم چنان. السلام علیکم. وعلیکم سلام، ډیره مننه. نوم دې او د کوم ځای اوسېدونکی؟ عبدالوارث یم، د کندهار ولایت څخه راغلی یم. ډېر ښه، له قندهار نه راغلی. نو دا چې له قندهار نه راغلی، کله راغلی؟ تقریبا 4-5 ورځې کېږي. 4-5 ورځې کېږي. امنیتي نګهانه وایي چې په لاره کې خو انشاءالله څه مشکل نه و؟ نه ماشاءالله امن ډېر زیات ته، هېڅ نو مشکل موږ نه دی لیدلی په لاره کې. چیک پاینټو کې خو به مجاهدینو نه حفاظت کړي؟ نه ډېر ښه برخورد یې راسره کوه او موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. ولې مو د افغانستان په دې 14 ولایتونو کې، البته 22 ولایتونو کې قندهار او بلخ به ترې وباسو، ولې مو بلخ انتخاب کړ چې دلته چکر ته راغلی؟ نو موږ نور ولایت ته هم تللي یو، موږ د کابل ته رالو، کابل څخه مثلا دا تر سالنګ راواوښتلو، په لخمري و دغه سمنګانو، مزار و جوزجان و فاریاب ته هم لاړو. نو دا زموږ خپل افغانستان دی، نو ښه خوند کوي چې دیدن ځینې وکړو. کوم ولایت ښکلی و؟ ټوله ښایسته دي، ټول کې ویل نشته، ټول میلمه پاله دي. نه بیا هم میلمه پالنه د چا ښه وه؟ ټول والا ښه میلمه پالنه وکړه زموږ ده. یعنې خوشحاله یاستئ؟ ډېر ځینې خوشحاله یو، بالکل. ډېره زیاته مننه. د ملي تلویزیون کامره ستاسو خدمت کې ده، هیوادوالو ته څه ویل لرئ؟ بس مننه ډېر. بس هیوادوال څخه خواهش دا دی چې ټول اقوام باید په یوه اتفاق سي. دا افغانستان چې دی ډېر غمځپلی ملک دی، ټول اقوام باید لاس سره ورکړي د ملک په جوړېدو کې. نو دغه ډېر زموږ غټ ارمان دی چې افغانستان آباد سي. ډیره زیاته مننه، کور ودان. فضا کې دی خوار دی بهارونه موسمونه، بهارونه موسمونه، فضا کې دی خوار دی بهارونه موسمونه، بهارونه موسمونه، زیبا زیبا ګل بڼه سره ګلان درکې کرمه. لیدونکو دلته له یوې وړې ماشومې سره هم غږېږو چې دا دلته چکر ته راغلی ده، چا سره راغلی ده او اختر ته یې څومره چمتووالی نیولی و، اختر پې څنګه تېر شو، دې سره غږېږو. ته دلته راشه کوچنی جلۍ، دلته راشه. ستړې مه شې، اختر دې مبارک شه. د تا دې مبارک شي. خیر سې، لویې سې. کور مو چېرته ده؟ کور مې په غوربان کې ده. ها، غوربان کې ده. دلته له چا سره راغلی؟ شادیانو دښتې ده. منګه د پلار سره. ښه، پلار سره دې راغلی. نو څومره خوشحاله چې دلته راغلی؟ ښایسته ځای ده؟ دلته څه شی ښایسته دي ته ووایه؟ دلته ځایونه. ځایونه، بالکل. ګلان دي، دا ګوره ښایسته ښایسته، لکه تا غوندې ښایسته ښایسته ګلان دي. بالکل. نو اختر ته دې جامې کړې؟ او اختر کې عیدي چا درکړې وه؟ لکه چا درکړې وه؟ پدر مې. ها، پدر دې. نور کاکاګانو ماماګانو عیدي درکړې وه؟ صالح ماما مې، شهزاد مامتا. آفرین. ښه، نو مکتب وایې؟ دویم صنف کې؟ دویم نمره؟ اول نمره. ماشاءالله. نو ته به راته څه شی وایې؟ شعر، ترانه، څه شی راته وایې؟ زه ترانه. ترانه به راته وایې. مهرباني. ته ووایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من آب روان هستم، من راحت جان هستم، گر من نروم دشت ای که سب شوم گندم، از فیض وجود من آسوده بود مردم. ماشاءالله ماشاءالله. لیدونکو ته اختر مبارکي ووایه. ته ورته ووایه اختر مبارکي. اختر مبارک شه. لویه سې. نو لیدونکو تاسو د دې ماشومې خبرې واورېدې، ماشاءالله ډېر لوړ استعداد لري. له نورو خلکو سره هم غږېږو، له موږ سره. ګلان درکې کرمه، د امن په زنګو کې دی وطن زنګومه، وطن زنګومه، نسلونه دې د مینې په لمن کې لویومه، لمن کې لویومه. نړۍ بستا د امن له صورت سبق اخلي، صورت سبق
لیدونکو بیا هم په شادیانو دښته کې یم او دلته له یو ورور سره ولاړ یم. د سره به غږېږو چې دی له کوم ځای راغلی او ولې راغلی دا به له ځای ورو. بیادر سلام، عید گذشته مبارک. از شما همچنان مبارک. خسته نباشین. زنده باشی. اسمتان و از کجا آمدی؟ اسم محمد شهیم است، از سریپول در قریه سنچارک میگم. سنچارک هم یو ښکلې سیمه ده. چی وقت آمدی؟ ما تقریبا 1-2 هفته میشه آمدیم به حساب قالابندی. خب چطور است وضعیت بلخ؟ اینجا نام خدا جا قالابش بسیار خوبیش است، بسیار یک هوای خوبیش داره، بسیار یک هوای زیبا و قشنگ دلچسب یک هوا داره. بله. مهمان نوازی بلخی چطور؟ الحمدلله بسیار مردم مزار شریف بسیار یک مهمان نوازی سطح بلندی داره. از دیگه ولایت‌ها که بسیار مهمان نواز هستند، بسیار مردم با شرف با عزت هستند. در بلخ چیز خوب است که شما آمدین، چکر آمدین؟ بلخ آب و هوای دیگه بسیار نرم داره، بسیار یک آب و هوای عاشقانه داره که به حساب قلابندی بسیار یک آب و هوای بسیار بالا داره. بسیار تشکر. چی گفتنی داری بر بیننده های ما؟ بیننده میگم با هم اتفاق اتحاد بمانند، دیگه کامیاب سربلند سرفراز باشن. تشکر. زنده و سلامت باشن. نړۍ بستا د عمل صورت سبق اخلي، صورت سبق اخلي، عالي مثبت انظر دی په جهان باندې منما، جهان باندې منما. د امن په زنګو کې دی وطن زنګاوما، وطن زنګاوما. ملي تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې تاسو زموږ په تصویر کې ګورئ څومره ښکلې منطقه ده، څومره ښایسته ساحه ده. دا هم د البرز د غرونو لمنې دي او طبیعت دومره ښکلی شوی ده چې باور وکوه چې د سړي هم دلته کور نو بیخي به یې خوند کوو. ځوان مې تر څنګ ناست ده، د سره به هم غږېږو چې دی څوک ده، د کوم ځای ده او ولې دلته راغلی. ځوانه لومړی خو سلامونه او تیر شوی اختر دې هم مبارک شه. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه د هر څه نه د مخه تاسو ته د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات پیرزوینې د اختر مبارکي وړاندې کوم په دې هیله چې اختر مو په خیر تر دامګړی تیر کړی وي. خوشحاله اوسه. ډېره مننه. لومړی که دې نوم راته واخلې، د کوم ځای یې، څوک یې؟ مننه. ضابط خان انځور یم د غوربند څخه او فی الحال دغه 3 کاله خواوشا کېږي په مزار کې اوسېږم. میلمه یې که کوربه یې؟ نو دا چې مونږ څه موده کېږي دلته اوسېږو په کوربنو کې مې حساب کوي. بلکل. که د طبیعت په اړه ووایئ څومره ښکلی ده ستاسو لاندې؟ طبیعت خو لکه څنګه چې تاسو خپله ګورئ د ښادیانو دشته یو له هغو دشتو څخه ده چې په بلخ ولایت کې مزار ښار ته نږدې پرته ده او بر علاوه د خپل مزار ښار اوسېدونکي د بلخ ولایت اوسېدونکي نو د دې علاوه د نور ولایتونو نه لکه د ختیځ نه د جنوب نه بیخي ډیری دلته سیلانیان راځي. نو د مزار ښار اوسېدونکي هم په دې باندې ډیره خوښي څرګندوي چې دلته سیلانیان راشي او میلمانه راشي، موږ ترېنه هغه وکړو، میلمه پالنه وکړو. بلکل. ډیره مننه. د زده کړو په اړه مو که راته ووایئ چې زده کړې مو څومره کړي دي، څه سره شوق لرئ، کوم کسب، کوم مسلک؟ که زه درته ووایم چې زه تقریبا تاسو سره هم مسلکه یم، ځکه زه د پښتو ادبیاتو نه فارغه یم. نو شوق مې همدا و چې سر ته ورسېده او بل انشاءالله چې داسې څه په ژوند کې نشته دی. بلکل. دا چې ادبیات دی ویلي دي نو ادیبان خو ټول په شعر او شاعرۍ، البته په ټولو ادبیاتو مین خلک دي. نو ته به راته ټوکه وایې، لنډۍ به وایې، شعر به وایې، څه به درنه اورو؟ مننه. څه تاسو خوښه وي هغه به زه درته ووایم. نو که زما ذوق اورې زه به 2 بیتونه درته ووایم. بس همدا بیتونه اورو چې هغه داسې دي چې څوک دې قلم راکړي کتاب دې راکړي، څوک دې قلم راکړي کتاب دې راکړي، په ما کې څه کم دی ځواب دې راکړي. او دې زمانې سره زه نه وم څه، دې زمانې سره زه نه وم څه چې ورسره وم نو حساب دې راکړي. ډېره زیاته مننه. کور ودان. مننه. ژوندی اوسې. د وخت راکولو نه هم ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. نو درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو دلته د خلکو خبرې واورېدې. یقینا چې طبیعت ډېر ښکلی ده دغه سیمه کې، د چکر او سیاحت ځای ده. د نورو ولایتونو اکثره سیلانیان دغه سیمې ته راغله، دلته یې سیاحت وکړو.
نو هغوی هم تاسو په خبرو کې واورېدل چې ویلې دلته د مثلا هوټلونه نشته، د اوبو مشکلات دي، د سیوري مشکلات دي، ځکه دغه سیمه کې خو دښته ده او دلته نو هغه اسانتیاوې نشته. نو لومړی له مسؤلینو غوښتل چې دغه ستونزې ته رسیدګي وکړو، بیا د ملي تجارانو نه چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي، دوی لپاره هم عایداتي سرچینه ګرځي او هم دغه تفریح ځای به نور هم ښکلی شي. نو له تاسو ډیره زیاته مننه کور مو ودان چې خپرونه مو راسره تر پایه واورېده. تر بیا چې موږ ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو، تاسو په بخښونکي او مهربان رب سپارو. ښه وخت، الله مو مل شي. د امن په زنګو کې دی وطن زنګاومه، وطن زنګاومه، نسلونه دي د مینې په لمن کې